على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزانو، اللہ جل جلالہ تمام کائنات کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام کائنات کو مخلوقات کے یو بہتر ترین انسان چناو کو لکسنگ چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء و سردار دے، ہمدارنگی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہم یو چناو کرے شوے امت تے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام او دا امت ہم دا تمام امتون سردار دے. اللہ جل جلالہ دا تمام کائنات پزڑن کے کما یلیق بشانہ نظر اکڑو نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نبوت باندے منتخب کو. بیا غین بعد دا نور مخلوقاتو پا قلوب کے نظر اکڑو، بیا اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا خاص ملگری صحابہ کرام منتخب کرل. نمارزو کو لکسنگ چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تمام انبیاء سردار دے، امدارنگی دا امت دا تمام امتون سردار دے. دا صحابہ کرامو اجمالی طور باندے شاننا الحمدللہ ٹول مسلمان خبر دی، اور منگ وقتاً فوقتاً دا اغوی شان بیان کرے دے. یو حدیث مبارک تے چی فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فہو عند اللہ قبیح. اہل بدعت دا دے روایتنا استدلال کئی، اغوی وی چی کم شے مومنان خبولی نو آغا دا اللہ پنیز خد، کم شے چی مومنان بد بولی آغا دا اللہ پنیز ہم بد دے. دا دلیل دوی پخپل مدعا پو بدعاتو باندے پیش کئی. لکا بالفرض دوی ختم قرآن کی خوراکو نہ کئی، نو وی چی دا مومنان خبولی ختم نو دا خکار دے. دوی دا اللہ نا سوا دا بل چاپنون باندے نظر و نیاز منی، او دا وی چی دا مومنان خوخ دے لہذا اللہ ہم خوخ دے. دوی خاور دمئی او وی چی گورا دا دا مومنان خوخ طریقہ دا لہذا دا اللہ ہم خوخ دا. کلچ قبر جوڑ کی آگے باندی بلچولی وی دام دا مومنان خوخ دا لہذا دا اللہ ہم خوخ دا. خیر تقریباً چی سمرہ بدعات دی اگو پدی زمرے کے راولی چی دا گورا ٹول مومنان دی تا کافر خوچاتا نشوے لے، لہذا مومنان دا حرکت کئی نو چی کل دا مومنانو یو حرکت خوختے نو بس دا اللہ خوخ دے. دا روایت نیمہ ٹکڑا راخلی فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون قبیحا فہو عند اللہ قبیح. لیکن پورا روایت مسند احمد کے امام احمد رحمہ اللہ نقل کرے رہے اللہ جل جلالہ متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی: ان اللہ جل جلالہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بنبوتہ. اللہ جل جلالہ دے تمام کائنات مخلوقات و پزڑنوں کے نظروں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پخپل نبوت باندے مشرف کو.
بیا رب العالمین د نور مخلوقات زړونو ته قتل، بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه غوړه کړل چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا قابل دي. نو دې روایت پسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نو کم شی چې د مسلمانو یعنی د دغو مسلمانو صحابه کرامو خوخي هغه الله ته هم خوښ دی، کم چې دغو قبیح بللی وي الله ته هم قبیح دی. دا فاده حال وایي چې په مقابل مراتب دی. کچره داسې عام وبللی شي لکه څنګه چې مبتدعين وایي چې سم کم شی چې د مسلمانو خوښ دی نو د الله به خوښي. بیا خو ټي وي وي سي آر ډش ټول د مسلمانو خوښ دي، که خوښ نه ولې په کورونو کې لګول. خوږه خور مور خوږه عزت ته ټي وي لګولې دی، کچره خې نه بللی نو ولې به خور مور او ښځې ته لګولو سوالم نه پیدا کېده. نو ما عرض کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د تمام انبیاء سردار دی، داسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د تمام امتونو سردار دی. خو لیکن بیا امت کی ټولونه بهترین شخصیات آغا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی. صحابه کرام د تمام امتنا علاوه ارفادی محدثین او علماء او د امت اجماع دا چې د تمام کائنات اولیاء را جمع کا، د تمام کائنات صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتنا بلکې د تمام کائنات د آدم علیه الصلاۃ والسلام د امت نه راونیسا تر آخری انسان پورې څومره اولیاء کرام چې دي سوا د انبیاءونا دا ټول چې را جمع کې د یو صحابي د پخو ګرته هم نشي رسیدلی. الله صحابه کرامو ته هغه درجه ورکړې ده. رب العالمین فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. صحابه کرام هغه خلق دي چې باوجود د فاقو د تکالیف الله ناراضي دي او الله جل جلاله د دوی ناراضي دي. سند قرآن کې جاری کړي. مفسرین لیکلي دي چې الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس. پدې کې کنتم کې ټولنا اول مصداق ټولنا اول خطاب صحابه کرامو ته چې دا امت ټولنا بهتر ده غوره امت ته. بیا رستو کرتے کرتے ټول اول خطاب هغوی سره ده. نو صحابه کرامو درجه د تمام کائنات دا اولیاء نه غوره ده. بیا په صحابه کرامو کې ورستو د انبیاء نه تمام امت کې ابوبکر صدیق درجه ده. بیا ورپسې د حضرت عمر فاروق، بیا عثمان ذو النورین، بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، بیا عشرہ مبشرہ وغیرہ وغیرہ. نو صحابہ کرامو کې درجات نو تقریبا ډیر بعضو متعلق بحث شوه دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بحث 13 جبہ کی شوه دی. نو نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا په باره کې خبره کو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور لونه دي سلور. یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. ټولنا کشر لوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن امت کی کثیر تعداد یو کثیر تعداد خورته من اسید عرف په اعتبار باندې وایو. سډیر خلق داسې دي چې ځان اسلام ته منسوب بولی لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درو لورو نه انکار کوي. هغه وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف یو لور وا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. هغه دا نور درې ولی نه مني. پدې کې یو بنیادی وجه ده چې چون کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو لونه یکے بعد دیگرے دا غوی دو لونو نکاح دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سره شوه دی او هغه منسوب الی الاسلام طبقه
چې ځان له د اسلام نسبت کوي هغوی وایي چې حضرت عثمان العیاذ بالله احد مسلمانم نو. نو کچره دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې لونه ومني نو بیا تاریخی حقایقو کې د هغه نه انکار ډیر مشکل دی چې بیا وایي چې چا سره نکاح شوی نو خامخا راځي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ سره. نو الته دا وی په عقیده باندې زد پریوزی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لونه څنګه داسې انسان لور کړي او دې پراپګاندا نه زمن مسلمان حضرات هم متاثر دي. ډېر مسلمانان هم دا غوي ذکر نه کوي. خصوصي طور باندې علماء اهل سنت والجماعت هغوی دا فرمایي چې پکار دا دی چې خطبه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلورو واړو نمونه واغستی شي. لیکن علماء کرام په خطبو کې لیکلی چونکې یو نوم دی ځکه چې مسلمان اکثر د دې پراپګاندا نه متاثر دي. قانون د مسلمان قوم دا دی چې مسلمان همیشه د پاره د خپل دین د مطالعه نه کولو د وجنه د خپل مسلک او د خپل تاریخ نه د ناخبره په وجه باندې همیشه دوی د پراپګاندا شکار شوي. چا چې وا خبره مشوره کړې ده نو زمنګ د امت علماء کرامو د هغه تقلید کړي دي. نو چون کې دا هم یو پراپګاندا ده د وجنه زمنګ په خطبو کې سره د فاطمه رضی الله تعالی عنها نوم لیکل او مليانم سره د فاطمه نوم اخلي. لیکن لونه سلور دي او دا د شیعاګانو مستند کتاب اصولی کافی کې هم لیکلي دي. د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نه هم د دې په کتابونو کې روایت قمی وغیرہ کړي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور لونه دي او د دې روایت متعلق د شیعاګانو محدثینو دا کلام دا فتوا دا چې دا صحیح روایت ده سلور لونو والا. نو سلورم لور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وا چې دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د بطن نه پیدا وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 سال وو او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر 40 سال وو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د 41 سال شو یعنی نبوت د ملاویدلو نه یو کال بعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله فاطمه رضی الله تعالی عنها ورکړه او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې ټول لونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه صرف حضرت فاطمه پاتې وا او دا قانون دی چې کوم لور ټولو نه آخري کې پاتې شي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور اولاد نو صرف فاطمه پاتې وا نو فطرتی طور باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم ور سره زیات وو. دغه وجه ده چې د دې صفات او د دې متعلق روایت هم ډیر دي. دا نور متعلق هم شته خو د دې ډیر زیات دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا د جنت د ټولو خزو سردار وی ولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی فرمایله وا. لیکن دا سرداری دا د نسب په وجه نه ده بلکې دا صرف د عبادت په وجه باندې ده. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېر زیاته خدا ترسا او ډېر زیاته عابده وا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورته فرمای مخاطب ہو کر اے زما لوری یاد ساته کچر رب العالمین تاراونی سی پیو گناہ باندې والله ستا پلار تا د الله نه نشي خلاصولای
बोले अल्लाह फरमाई वइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, जब सूर फूंका जाएगा तो रब्बुल आलमीन के सामने नसब और हसब का कोई एतबार नहीं होगा, कोई भी हसब और नसब के एतबार से नहीं छूट सकेगा। कलच रब्बुल आलमीन द तरफना मैदान हशर वो लगी ए जमालुर इज्जत ताद अल्लाह न नशम खलास वले ताब सिर्फ अल्लाह पखपल अमल बांधी प्रीदी ए जमालुर दा से इबादतों का रब्बुल आलमीन ता छे ब्या रब्बुल आलमीन पर मखकिस्ता मखरो खानी द प्लार पर नसब बांधे ने शेखला से रहे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे गोरा फातिमा दाद जन्नत द खुदू सरदार अदा लेकिन द खपल इबादत पौजा बांधे ढेर ज्यादा आबिदा तगीब जिक्र इंशाअल्लाह रुस्तु को। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कलची हद बुलूग तौर सदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता ढेरो खल्को खितबा वरकड़ा दरखास्त कुछ या रसूल अल्लाह अस्तालुर मुबारक फातिमे ने कहा मंगसराओ का, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब के ओ फरमायल जमात तरोस पूरे रब्बुल आलमीन द तरफना द फातिमे मुबारकी हित फैसला न दरागले ज तवक्कुफ कौम। वी हजरत अबू बकर सिद्दीक व हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु द्रेवाड़ो मशवराओं का जिद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुबारकी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता डेरा वेना उशवा, लेकिन हागत चाहता हाव नवे यो हजरत अली पाते रहे। हजरत अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तरज़ हम दे डेर जान निसार मलगरे दे नो कचरी वी मंगबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुबारके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता खितबा वरकू दे मशवरे बांधे जोड़ शवल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पसे वतल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा कर वर्तवी चे ए अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द फातिमे मुबारकी ढेर खलक वर्गली दी, लेकिन ही चाहे तयहान नदी वीली तलक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा वो गोरा अगवर तवे चिज़ुखु पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शर्मे गमाम मां के खुदा जुरअत निष्ठा चिज़ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तखलो जोड़कम और वेमा खबर दादा ची मां सर दुमरा पैसे ओ द महर सबंदो बस हम निष्ठा ढेर ज्यादा गुर्बत ते नुज़ुपर का मखलो बांधे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता खिदबा वर कमाम अगुई वर्तावी ची टिकटे मंग बता सरा ताउनु को मंग दर सरा ताउनु को तो वर्ष वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरगे बार अंसार और मुहाजिरीन नास्ती इंतजार से जवाब वाला वर गई। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तचितर सो पूरे द फातिमे मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु या खबर नौ वर करे पदे वक्त के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधे है अब दो वही राग कैफियत पे तारिश हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चिरागे अगौर तो या रसूल अल्लाह तकदख पलिलुर फातिमे रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मा सराओ के अगौर तो ए हजरत अली टिकता माला उस वही रागले वा जिब्राइल अमीन अल्लाह जल्ल जलालुहु राले गले आगवी च द फातिमे ने कहा दे हजरत अली सराउशी फैसला रागले दा, लेकिन पदे वक्त के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुलूर रजामंदी हम हासिल करे वा अगत द जवाब और कौल नमक के मखकी द खपली लूर रजामंदी हासिल करे वा से मतलब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लवरगे और तवे फरमाइल छे ए फातिमा जस्ता ने कहा पखपल खानदान के तुलना बेहतरीन से ही सर कौमाम
شاغا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے استاخ وخدا ہو کا نام. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش سر داغے رضامند اظہاروں کو پس داغے نے والا ورکڑا. نن ساخو پختانه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتمند دي او لور نه تاسو نه کوي خو چې دې ورته سړی خوښ کی بس هغه له ور کوي ته به شي کده ځان له واده کوي دې سړی ورته خوښي پلار ورور ورته خوښ کی او بیا هغه له ور کوي. بس ډېر افسوس ته بعضی خبرې په منبر باندې نه کیږي کني دا ډېر د شرم او د حیا خبره ده. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تارستو دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ در رضامند نام او دا اللہ جل جلالہ حکم نباد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر باندی تشریف کے خوب اعلان او کچھ اے انصار و اے مہاجرینو مالا تروسا پورے دا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پبارکی ہچ فیصلہ اللہ نوار آلے گلے وہ سلامات د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پم واسطے باندې خبر را کړې دې چې د نکاح د حضرت علی سره وشي لہذا تاسو گواه اوسئ چې زه د خپل لور نکاح حضرت علی سره کوم. او د خطبه نکاح ویلا نن سم مليان ته خود د نکاح خطبه یاد هم نه ده صرف دا تاسو کوي چې دا جنې سنوم ده د موري سنوم ده د پلار نوم دنیا اخلي د مور نوم ورته خامخاوي دا ضروری ده پلار نوم نه اخلي دی وای د جنې سنوم ده او د موري سنوم ده وای د مور نوم ډیر ضروری ده. یو رواج د خلکو کې راغلی ده د پلار نوم تاسو نه کوي او بیا ورته وای استا نفس مہر وغیرہ وغیرہ ا خطبه چاله ورزی نه او کچاله ورزی وینا زیاده سے زیاده بازی مولانا لم تر کیف اور پکې وای اوس بلاهم وای په خپل نن کې دې نن خو تاسو ته یاد دی کنه دی خپل طرز کې وای پښتو کې تلاوت کوي بس بیا په کلم تر کیف مو وای بس بیا نکاح پڑھاو کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ د نکاح ویلا پس داغه نه نکاح وتړو. نو باز راویان وای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا د خپل لور رخصتی وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له لاس کې ورکړه چې دا ستا بیبی ده. حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها ور سره کړه سو کوئی شنای وا بل زنانه ور سره. باز راویان وای چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا تر هغه وخت پورې یو سو وخت پورې د لور رخصتی نه وکړي کم خلک چې د تاخير قائل دي هغه چې اورز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کور کې ناستو عقیل ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرورو اگر آگے حضرت علی ته ہوئے چې کستا خوخی نو دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام ته وایا چې دا جنیرا رخصت کی تا ته کورتا هغه ورته فرمایل چې زما هم دا خوخه ده لیکن زتنا شرمېږم. نو بیا دوارو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا را وغوښته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کرده وینځوا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کې د خدمت کړو نو چون کې د ډیر زیات قدر او د عظمت په نگاه ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیدل بلکې आवाज به چې ورته کولو نو وی به چې ای زما مورې. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا چې کله ورغلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې کله خپل بچی ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کور ته رخصت کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ډیره خلا. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوغوښته ورته وی چې اے علی ته خدا جنې غواړي لیکن تا سره د مہر د پارا سشتاو کنام. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ ما سره یو اسپه یو د زغره نه سوا هیڅ شی نشتا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اے علی دا اسپه خو چون کې د جهاد د پارا ډیره زیاته ضروری ده لیکن دا زغره یو سچر ته خرڅ کا کمه پیسې چته په واخله هغه راوړه. ناغه چې هغه زغره راوغسته حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ 480 درهم باندې واغستا 480 درهم والا ورکړل اور بیا د ازغره هم راوغستا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ له هدیه کړه چې دا ماته نو واغستا پیسې والا
خدا زغرت ستا تا لپاره ما هدیه کړه ستا دي. محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم دربار کے حاضر شو او فرمایل چې یا رسول الله را پیسې میرا وړي. محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ورته فرمایل چې لار شه په دی باندې څه خوشبوئی او څه د کور سامان او دا وغیرہ وغیرہ چې کوم ضرورت دي دا په پورا کا. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامان راوړو. محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم خپل لور ته په جهیز کې یو د مصری کپڑے نه چې پاغي کی وون مصری کپڑے نه یو بستر جوړه کړو او یو نقش و نگار والا سے تخت یا پلنگ ہونے ہو او یو بالغ تو د سرمنی پاغے کی د کجورو د پانی پکے او یو پیاله وا یو مشکو د اوبو ولا مشکنی تاسو چورته ژوای کا سوای او دو منګیو د خاورو چې اوبو پکې چولې شي. یو جانمازو یو بازوبند کا دو بازوبند وتوي چې بازوبند هر څه شي یو دغه شی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهیز کی خپل لور ته کړیو. او موجوده وخت کې جهیز کی څه شي کیږي ټي وی وی سی آر کرسه میزونا صداګندو بپار ډېر عجیب عجیب شیزونه. او یو بل قهر هم ده پدې کې پدې مستقل یو بیان پکار ده خو زادي کی خبره رااله. یو قهر دا ده چې خدا حسب توفیق ده پلاری چې څومره حق ده نه څومره وستا هغه شی دی لور ته وکی او بیا دې رخصت. خدا شی واجب دا شی په ذمہ د پلار ده چې څومره کولای شي. د خاوند په ذمہ باندې مہر ده چې هغه خپل خزله مہر په خلاص باندې ورکړي. د پلار په ذمہ باندې د لور رخصتولو په وخت کې خپل قدر طاقت جهیز ده. نو دا حق چون کې ده په پلار. خو موجوده وخت کې د هیلاګر مسلمان نه ده هیلاګر پیژنه هیلې چی کوي قبرونو کې قبرستانونو کې د الله د غلولو د پاره وې دا 3000 روپے دی ودینه منګ 3 لک جوړو. قبلت وهبت لك قبلت وهبت لك قبلت وهبت لك یو بل چې ور کوي خو کچته یو ځوان پکې کی ني او هغه ټول پیسې راواخلي وي چې ما قبول کړې زې بل نه ور کوم د چا پلار انت نشي اغسته شرعي تور باندې. خو څوک داسې ځوان شته نه چې اوچتي کی دا بالکل دې کې داسې کوي چې کمزې کې څوک دایره کوي نو تاسو پکې کې نه چې کله پتا نمبر راشي ته وای چې قابل تو بس هغه سره غيږي کې راوچته کا ورته چې ما قبول کړی زه غریب سړم زه بل نه بخم. د چا پلار په یو کتاب تاسو نه نشي ګټلای خو جرأت پیدا کړي. ما به داسې ډېر کولای خو چون کې زما په کولو باندې بشر جوړ شي د غټو خبرو خطر وي بیا به خلک کوئی چې فساد جوړ کړي کني زما خصوصي تور باندې دي شي پسېتله چې دوی ته ما خولي وای چې ګوره تاسو چې ور کړی دا تملیک حقیقتا ده ځکه چې پاږي کې تملیک حقیقتا شرط ده چې کم له تو ور کوي نو ستا به زړه کې یقین دای چې دا زدل د خدای په نوم سوچ ور کوم کده وړي ده دا پکې شرط کده زړه کې نه بیا نه کیږي. نو ته چې راوچت کې پته به ته ولګي چې د تعالی تملیک حقیقتا کې درکړي دي کنه مړی کې به درونی شي. نو دا هیلګر مسلمان چې دی هیلګر چلګر مسلمان دا شه د په ذمہ باندې دی نو د لاړ شي دا غازم نه راواخلي ورته وای چې 1 लाख روپے باندې نن سبا سوک واهم نور کوي ما تعالی لور په 1 लाख درکړي رام او بیا دا یاد ستاستا روپے ته زنه مناستو الله چې سمره روپے میتا نه اغستی دي دا ټول ورته سامان اخلم بیا چې 60000 واخلی یا 1 लाख واخلی هغه بیا لور ته سامان والی او بیا وایي چې ما خو د لوري و روپے نه دا اغسته الکه د لور روپے څنګه نه دی اغستی چې د لور قرضا ستا په ذمہ وا دا لور ته چې کم جهیز کاون کې او دا ستا په ذمہ و تا د زومنه پټ کړي په غلې ورته هغه شی واغسته او ته چې ما و روپے نه دا اغستی دا چا واغستی دا 1 लाख دا د 1 लाख سامان چې تا کولو دا خو پتاو دا خو دې په زوم نو تا د زوم په پیسو واغسته نو دا داسې مثال لري لکه چانه د حرام را واغسته حلال دې کړو
او بل در باندې قرضه دا غیله دی ورکړي. لکه یو سړی حلال کې هغه 1 لاکھ روپے ډکه واچي لار کې کسان روان دي عربونه، یو سړی را روان دي تور غره کې دي کوس کو حلال لیکه تا باندې چا 1 لاکھ روپے قرضه تور غره کې دي سړی حلال کو پیسې دی راوړي کم سړی چې در باندې قرضه واغله دی ورکړي. نو ته دا قران کولای شي چې خدای قسم به ورو په ما باندې حرام ده مان دراغسته ویلې شي ته د 1 لاکھ روپے تاراونه دسته قرضه در باندې خو لنډه دګړه امدارنګي د لور ته چې کم جهیز ورکي دا پکار دې چې پلار حسب توفیق سمره چې وسی چې نرسي ضروری نه دی چې خامخا بده ولا دومره سيزونه کوي چې خلکو له وخای چې رف د فلنی لور پسې 2-3 سالور په کپېډا کې دا شی ضروری نه دی. او ډېرو جاهلانو مسلمانانو لونه خالص د جهیز د پاره کینولې دي چې جهیز د پاره چون کې پیسې نشتا له دا چې کله پورشي بیا به ولا ورکو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته دا یو سود خاورو سامانونه او یو جانماز او یو پیاله او یو بالغت او یو پالنګ کټونه او یو مصری کپڑے نا جوڑا پهونو باندې ډکا بستر دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور لا پجهیز کې ورکړل. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ور سره کړه. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په اوخ باندې مخ کې ناشته. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا او ام ایمن یا دینا علاوه بلې وازرانه ور سره کې نه ولا سیده رخصت کړ چې زپ مخه ده. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور نه فاطمه لاړه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات محبت ور سره ورتلوبا ملاقات لا. مورخینو لیکلی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سفر لتله نا ټولو نا اخیری رخصت به فاطمه رضی الله تعالی عنها ناغستو دومره ورته ګرانه او بیا بکله چې د سفر نه راغی نو بیا با ټولو ناول ملاقات حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره به کولو. یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی جمعه ته 2 رکعات نفل وکړل. سنت دغه سي دي چې سفر ناراشه ول جمعه تلار شي 2 رکعات نفل وکړي. دانه چې تړي خان ناراضي ولې په تو ورخېږي دا طریقه شریعت کې نشته. سفر ناراضي ول جمعه کې 2 رکعات نفل وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې تشریف راوړو سفر نا جمعه کې 2 رکعات نفل وکړل. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د کور دروازه کې انتظار کولو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه کې ورننوتو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مخ مبارک باندې لاس ته نه چاپیر کو او په مخ باندې خپل کو. یوم بل مخ باندې چې کله خپل کو نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پجړا شوام. پلار ورته وی چې اے فاطمه ولی جاړې زره سفر نه راغله ما دا وخت خوشاله دې ته جاړې ولی. هغه یا رسول الله ستا شان ته ګورم او بیا د سفر نه راغله ستا د مخ تغیر او د رنگ تبدیله ته ګورم او استاد زړې کپڑے ګورم په دې باندې مال جړا راځي چې یا الله د دواړو کائناتو سردار دے. یا رسول الله ته د الله جل جلاله برگزیدہ رسولی، لیکن دا غي باوجود چې ته دومره مشقتونو کې خخې چې استاد مخ رنگ متغیر دے او کپڑے دې ډېر زیاتی زړې دي. یا رسول الله ستا کپڑو ته جاړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے لوري ستا پلار په ذمہ باندې دغه ډیوټي دا چې پروي زمين باندې یو کور د خټو یو کور د خختو یو کور چرته د پشمو د خیمه پاتې نشي چې هغه کور ته تر سو پورې دا کلمه نه رسولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اے فاطمه ستا د پلار ډیوټي چون کې دومره سخت دا چې هر کور تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه رسونه دا
زب وفات کېږم خو لیکن دا کلمه یو داسې کلمه دا چې پروي زمین باندې د دې دعوت جاری وساری وي. دا زما ډیوټي دا چې چرته یو کور داسې پاتې نشي چې ما دا غدر وزن ټکولی ما غلط دا کلمه رسولی ني. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دین د محمد علیه الصلاۃ والسلام بهر یو کور ته ضرور نه نوځي اگر چې یا په صلاح او یا په زور. محدثینو لیکلي دي چې کچره چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پر ځامنده باندې ومنل خف بها ونعمت. چا ورته وی چې دا بدعت ته دا مکوا دا سنت ته دا وکا دا طریقہ رسم و رواج دے دا مکوا دا دین دے دا حکام دا غیر شرعی کرونه دی دا مکوا دا شریعت دے دا حکام. نو کوئی منل خوخا کنی یو وخت بدا سے راضی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی دا چې دا سے وخت راضی چې دا دین بد سړی کور ته پډانډې باندې نه نوځي. ټول عمر بخواږي خبرې ني ټول عمر بخواږي خبرې ني کچره چا ومنل خف بها ونعمت کنینو بیا و بعز عزیز پزور د زور ور باندې ودا کلمه خلق منی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مینوا و یو ځل بچپن کې ابو جہل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا له سپېړ ورکړه مشومه وړه پس خبره باندې لار کې سپېړ ولا ورکړه. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ډیر پجڑا باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاړو یا رسول الله ابو جہل مالا سپېړه راکړه. هغه ورته وی چې اے فاطمی بچیا لاړه شه ابو سفیان د مکه سردار دې ورته شکایت ولګاو. کله چې ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لورغلا اټم کې مسلمان شوی لا نو ورته وی چې اے ابو سفیان ستاسو ابو جہل مالا وچ په وچا سپېړه راکړم هغه د ګوتې نونی وچ راځه بچي که کافر وګنه انصاف پکې زیات اسلامی غیرت کا پکې نه حمیت پکې ضرور وو. د لاس نه ودی وا ابو جہل یو ځای کې ناستو نو ابو سفیان ورغه بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی چې داسې سپېړه ولا ولګول که څنګه چې تعالی لګولې او کده سوې بیا څه پېګه مو دې پی ناغه ورغله ولا سپېړه ورکړه بس هغه یې سمونه دلته خو یاره ابو سفیان ولاړو. نو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلار تراغلا ماجرا سنا وکړه چې یا رسول الله داسې داسې کارو ناغه دعا وکړه چې یا الله دا ابو سفیان دا حرکت هیر نکې دا احسان دا خېګړې یا الله هیر نکې دا دعا برکت چې الله ډېر لږ وخت کې وته اسلام نصیب مسلمان شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سره دومره مینوا وای کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور کې ناستو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا براغلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځای پرېخو او مختب خپل کړه د تندې به خپل کړه بیا به خپل ځای باندې کې نه ولا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې یوزل من ټولې به بیان ناشتي و چې حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راغلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسه دو او تندی باندې خپل کړه بیا په خپل ځای باندې کېنا ولا بیا ور سره پټه خبره شروع کړي. نو یو خبره پټه ور سره وکړه فاطمہ رضی الله تعالی عنها او جړل. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ورته چې اے فاطمہ دا ټول بی بیان ناشتي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سره پټه خبري کوي ته بیان جاړي ان استا خدا نو خوشاله مقام دې چې دومره بی بیان ناشتي دي خو پټه خبره تا سره کوي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خله غټ اور نږدې کړه بیا یې سوي فاطمہ رضی الله تعالی عنها او جړل نو خندل دوباره. وی حضرت عائشہ فرمائی چې ما رستو تپوسته نو چې اے فاطمہ تعالی یوزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خله در نږدې کړه تا او جړل بیا در نږدې شتا او خندل دا سو وجه بیا یې فرمایل چې مورز د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نه خیمه چالا
خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا حضرت عائشہ فرمایي چې ماته نه تاسو کو چې اوس هغه وفات شوی دی تاسو سره وی ماته وی چې اوس ممکن نه چې دا وای یو ځلې چې خلرا نږدې کړه ماته وی چې لوري زډیر زر د رخصت دلو والا امام دنیا نتللو والا وی ما وجړ وی بیا مال خپل مبارک را نږدې کړه چې تب د ټول امت د خزو سردار ای وی بیا ما وخندل دغه وجه نو خبره مې دا کوله چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات محبت نو کله چې واده شو اخکور لبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورتلو راتلو په دې تلو راتلو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو قسم تکلیف ورتا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تکلیف د وجنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل چې اے فاطمہ تا زمان ډیر لري دې چې بار بار تعالی را زمانو ډیر زیات ستړي کېګم اے فاطمہ کچرستا سو کور ما پسې نږدې و نو دا ډیره خوام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا یا رسول اللہ حارثہ ابن نعمان کورونه او کوټیشت دي کچره تورته وایي تاسو راخوا کې به یو کور منګله خالی کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اے فاطمہ زخو حارثات د کور غختلو باندې ډیر زیات شرمېګم زکه چې دینه مخکیم ډیر ګڼ کورونه مال را کړی دي چې هغه کې ډیر مهاجرین ما چولی دي نو کسته نه بل غواړم نو زه شرمېګم از پکه مسترګو ورتا وایم دیو جن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اس ورتا ونوي سو وخت تیر شو اغا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی متمول او ډیر یو لوی دولتمن صحابیو ډیر کورونه او جایداد یو تاسو خلق ویلی دي چې یو عثمان ډیر لوی دولتمن تاسو ته غنی جوړ کړی زنورین امیر کړی غنیم ته جوړ کړی ناغتا پتہ ولګی دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرم د وجنه ماته ندی ویلی خبر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لورغه و یا رسول الله تا طبیعت ته چې یو کور فاطمه لپاره وغواړي لیکن ماته ویلې نشتا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چاو شرم د وجنه مندی ویلی هغه ورته چې یا رسول الله زما مال او دولت چې زه د خپل ځان مقابله کې کم تعالی درکم پاغه باندې زیات خوشالم چې کم ما سره وی دا غینام کم مال چې زما لاس کې ده پاغه باندې زه دومره خوشحال نه یم کوم مال چې زه تعالی درکم هغه ما ته هغه مال نه زیات غوړه دی چې کم زما لاس کې ده یعنی تعالی چې درکم هغه ډیر غوړه دی مال یو کور ما تخلی کړه فاطمه رضی الله تعالی عنها تستا دیوال سره خوا کې نو بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت علی دواړه را منتقل کړل نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کله چې واده کړه د رخصته نمخ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه ته आवाज وکړو راوي غختلا او په دې تندي باندې خپل کړو دا سره په سینې باندې کې خو پس داغه نه ورته وی چې اے فاطمه اے بچیا تاسو خزاو خاوند دیخ خزاو خاوند داستا خاوند ہوتی بی بی خزندگی تیرا ہے خو تاسو له سو ہدایات کوم بیا ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور کاروبار تقسیم کړ ورته وی چې اے بچیا کور کې دنه چې کم کاروبار دی جرو هلدی یا د میچلی وړول دی یا د لوخو انزل دی یا د روټه په خول دی دا واستازې مې او کور نه بار کار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذمہ ده لکه خان ولا اسیان ولا وبور کول دی او دال ساګر اورل دی بازار نه سودار اورل دی نو دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذمہ داری ده نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېر خمینه محبت سره وخت لري اولاد الله ولا ورکو ویوزل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایو زل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ډېر زیات بیمار وام تبه وادش په نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ټول شپه خوب نو کړي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي
چې ما هم داغه د خفغان د وجنا خوب نه کولو زمو توي خو ما خدمت به کولو کن نن سبا خو نارینه د خزونه خدمت غواړي خو که خزه بیمار شي بیا نارینه سوا د ډاکټر نه بل غم نه کوي زیاده سے زیاده ډاکټر غم یو کی حالانکه یو د ډاکټر غم نه نورم ته مرداري خدمت کول پکار دي ځکه چې صرف دوايي راوړل خو نه دي کنه په کور کې نورم د خزه خدمت ته ضرورت پیږي چې کله بیمار یو وته نه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما هم ټول شپه خوب نه وکړم وې سحر ټیم کې زما او د فاطمه رضی الله تعالی عنها سترګې ولګېدې وې کله چې بانګ ویلو نو زرا وښم چې ګورم فاطمه او چته شوا په یخو بو باندې او دس کړو واغې نه بعد میچنه تناستوا میچنه تاولا ما چې کله ورته سترګې وغړولې ما ورته وې چې اے فاطمه تا خپل ځان باندې رحم نه درځي او کسنګا ټول شپه تبه تیرا کړی دا اوس د سحر وخت په سړو بو باندې او دس کړی دی او بیا میچنه تناستای الله دې خیرو کی چې چرته دې نور بیماری زیات نشي وی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حیا نډکه مجسمه پټی ټسترګو فرمایي چې اے خاوندا زرا پاسدم یخو بو سرم یو دسو کو دا مونږ بکومه د الله د اطاعت او داغه د فرمان بردارې د وجنام او دا خدمت او دا میچنو وړول چې دی دا ستا اطاعت او زما د بچو خدمت ته دا هم زکوما نو لکه څنګه چې د الله اطاعت ضروری دی زه د الله اطاعت تر او چته شوې ما د غرنګ ستا اطاعت او د بچو خدمت هم زکوم الله بخیر وکړي یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا غلامان او وینځي ډېر زیات مال غنیمت کې راغلي وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا تو فرمایل چې اے فاطمہ تپکور کې आवाज د خدمت د پارا در سره هیڅوک نشتا نو کچری ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تورشي ورته خپل لاسونه وخی چې یا رسول الله د میچنو وړولو نه زما په لاس باندې تڼا کې خطلې دي او د مشکونو د ډکولو د چتولو د وجنا زما سینې باندې درسه نشانونه جوړ شوي دي یا رسول الله ډېری وینځي راغلي دي کمال د خدمت د پاره ورا کې وی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ورغلا خو چون کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حیا د وجنا شرم د وجنا اسو نه وي کین استاو بیا واپس راغلا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تاسو ورته هغه ته شیا اے خاوند زړه زیات او شرمېدم سمې ونه وي کتر سره زینو بیا بزوته وای نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ور سره لاړو سو کوئی چې حضرت علی سے ورته وي سو کوئی چې نا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها اخپلو میندو ته وي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها او نور به بیان شي هغه ته وي چې ذکر الله رشم نو تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما درخواست ورکړي دې واپس راغلل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله چې هغه درخواست وړاندې کو چې حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها په لاسونو کې تړا کې خطلې دي او سینې کې درسه داغونه خدمت د وجنه لګېدلې دي واوینځه کا ولور کې ډېره بخای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا لاړ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کورتا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمہ ته وې چې تاسو څنګه راغلی وې سم وې نو فاطمہ رضی الله تعالی عنها د ډېرې حیا نسترګې ټیټې کړو حضرت علی ورته فرمایل چې دې لپاره درغلی و وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زه تاسو لوینځه هرگز نشم در کولای زکه چې ما سره اصحاب صفات چې هغه د رب العالمین د پاره صرف د کلمې د پاره خپل ملکونه او خزه او بچی پریخي دی او زما جمعات کې ډېر دي نو دا غوی خرچ او خوراک زما زمي باندې تاسو له غلام او یا وینځنه شم در کوله البته حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها له یو ذکر ورخولو وتوی چې مانځنه بعد 33 زلا سبحان الله الحمدلله او 34 زلا الله اکبر وای بس دا تعالی غلام نه زیاته کافی نو محدثینو لیکلي دي چې حضرت
فاطمه رضی الله تعالی عنها په غلام نور کول باندې هیڅ قسمه درنا یا خفه نشو بلکې زیاته مطمئنه شو. او کچره د موجوده دور څوک حکمران وې نن سبا خو دومره اقربا پروری شروع ده، دومره اقربا پروری چې دنیا کې څه فائدہ راځي خپل زمانو بچیو لونو خپل رشتہ دارو ته ملاوي. په پاکستان کې خصوصي تور باندې تمام تر نظر د سړی چې کله سړی وي عہدې ته ورسی تمام تر نظر په خپل رشتہ دارو اقربا او یارانو دوستانو باندې. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المال چې هغه یو رئیس وو، بادشاہ وو، نبوت سره سره بادشاہ وو، خود مختار بادشاہ وو، لیکن هغه د بیت المال شیخ په لور لور نه کو بلکې د هغه په مقابله کې اصحاب صفه کې چې کوم طالبان ناستو قال الله او قال الرسول ولا هغه له ترجیح ورک. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق چې د دومره محبت یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور سره د زیاده تر ما درته ویلو چې عبادت پوجو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې یو ځل منګه کور کې ډېر لوګه تیرا کړې و نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل لاړو ټول شپه د چا باغ پڼه کا مزدوری وکړه، څه پیسې راوړې هغه باندې څه خوراکي سيزونه واغستل شو. کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مزدورې پیسې راوړې سامان راوړو نو فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ځل روټه تیار کړل چې ګوري په دروازه کې یو مسکین आवाज وکړو چې اے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري زد دو وختونه نه هر امام وی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ټوله روټه غلا ورکړم دوباره نورا تیار کړم. کله چې بیا تیار کړم نو بیا یو بل مسکین یتیم راغی هغه आवाज ولګول چې اے د محمد لوري ز ډیر نه هر امام هغه بیا غلا ورکړم. دریم ځله بیا چې کله تیار کړه نو یو مشرک قیدی आवाज کو چې ډېر وګه ما د الله په نوم باندې روټه غواړم. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه روټه ټوله هغه ورکړه خپل وګي پاتې شول. الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. رب العالمین سره د محبت د وجنا او د تعلق د وجنا او د سخاوت او د جود د وجنا د رب العالمین د رضامندۍ د وجنا خپل خېټه وګي پرېخوا لیکن ويطعمون الطعام على حبه مسکینا اولی مسکین لورکړه دوباره تیار شو هغه بیا یتیم لورکړه اخر کې واسیرا دریم ځل بیا یو قیدی له ورکړه دته ویلې کیږي سخاوت. نن ستا کور او ستا دکان ته فقیر ولار دې د الله په نوم باندې غواړي اغلا ورکولو کې تعامل دې هغه ته وایي چې معاف کاجی. ستا کور خوا کې یو پړوسی دې ټوله شپه ورځ لوګي تیرې اغلا ورکولو د پاره هیڅ نشتا، لیکن کله چې در یاو د نمود کله چې د ځان د خودلو زیراشي یاد مړې شوی د خلقو د نظر د پارا نوی نوټونه او بیا په جنازګه کې خلق لا شل یا 15 یا 20 روپے والا ورکای صرف د دې لپاره چې خلق وایي چې پلار پسې سمره لوی خیرات اوس قاتو کو د خلق خوې د پلار لوی حق ادا کړ. او بیا کله چې خیرات شي نو بیا سنډا یا غوا واخلي کورته وای چې لکه 21,000 روپے دې باندې لګي صرف 15,000 روپے فقیرانو لا پټه ورکا چې د فقیرانو د کور وړو ډوډۍ ور باندې وشي یا خزه او بچو ته علاج ور باندې وکړي بیا نه تیاری ولی زکات چې کچره دې 1 کروڑ روپے د الله لار کې پټي ورکی نو نومي په نه پیدا کیږي هیڅوک نه وای چې ډېر خیرات کړو ځکه نه ورکي. او بیا وای چې دوی د خیرات منکر دی وای من خیراتونه منو الکه من د شرک او د ریا منکر یو ته د شرک او د ریا منون کې ته د خیرات منون کې نه کنروي تپټه 100 روپے او باسا چاله ورکا په 100 روپے پسې د سړي چودي کې چې دینوم پینې جوړي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې او زل چاته پوسو کو چې اے بی بی پسلوختو خانو کی سمرا زکات ته
هغه ورته وایي چې اے ملګری کچری ستا د پاره یا د نورو مسلمانو د پاره نو سلويختو خانو کې یو وخ دی، لیکن کچری زما د پاره نو چې سلويختو خان مار الله را کی سلويختو نه سلويخ بدل الله پلار کې وباسم. دې ته لیکيږي سخاوت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا په کور باندې فاقه وال وغوام نیوزل روټه نوا چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو زینا سمزدوره په وجبان دې سروټه پیدا کړم. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې روټه تیار شوا ما او حسین او زما پلار وخوړه، لیکن زما مور عمره نه خوړه، رسته خوړه. چې کله زما د مور نمبر راغی نو وی په غلې کې څوک ودرې دوی وی چې د الله په نوم باندې ډېر وګه امام وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ما ته وی چې بچیا دا روټه هغلا وروړم. د عبادت دا حالو چې ټول ورځ به کمی چنته ولاو که هر یو کار به د کور کولو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما مور با ټول ورځ د الله ذکر کولو، ذکر و فکر و عبادت کی وہ مشغول ہوا. کلا بچے اوزگار ہوا نو رب العالمین تب نفلونو باندے ولاڑا او بیا بے چی کلا نفلونو عبادت او کو بیا بے ټول امت تا دعاگانے غوختے. کلا کلا بدا سوا چھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا با ټول اشپا پا عبادت کی اللہ تا تیرکڑا دمرا عابدہ خزوا. نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت چی ورسرو دا عبادت پا وجبان دیو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاغیتا د خذو سردارا یا د جنت سردارا ویلے وادا عبادت په وجبان دیوام. زکه چې کم سړي عبادت نی صرف په نسب باندې هیڅ ک الله پاک نزان نشي خلاصوله. که په نسب خلاصېدل وې نو کنعان چې د نوح علیہ السلام زویو د پیغمبر زویو نو بیا د نبوت د ولادت او د نسب په وجبان بخلاص شوو. لیکن قانون دار چې چا خپل اعمال نه ایمان اعمال صالحہ، اعمال صالحہ ستوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کول دي ته اعمال صالحہ وای. نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دمرا با حیا وا چې د والد سے په مخ کې به خبره نشوي کوله، دمرا عابد وا چې روغ شپه کلا کلا عبادت باندې تیر کړم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوزل چا تپوسو کوم وی فاطمہ څنګه خزا وفات نواد وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې هغه خود جنت یو داسې ګل و چې کله به موجود و نو هم خوشبوئی به کولا او کله به موجود حسن معاشرت هغه خسته زندگی چې زرا یاد کم داسې وخت ما چرته نه تیر کړي دومره اعلی اخلاق او مالک وام. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د خپل ادب او د حیا د وجنا کله چې وفات کیږي وصیت کوي، فرمایي چې اے حضرت علی مالا بغسل اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا را کی د عائشہ مور وا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تبع غسر تعاون کوي، مدد بکای غسل بمالا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا را کوي. او بیا کله چې زما جنازه وباسه نو د شپې تیاره کې به وباسه او زما په جنازه زما په میت باندې به د خجورو والا ډکی واچوي، هغه باندې به بره بیا چادر واچوي چې زما په لاش باندې زما میت باندې د پردو سړو نظر ونه لګي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوزل عبد الله ابن ام مکتوم راغه کور ته نوته. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوټه کې پټشوا پغولی کی دوارا ناستو کلا چی عبداللہ ابن ام مکتوم لاړو نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د پلار ملاقات تر ہوا تا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې اے بچیا څنګه پټ شوی دغه نظر نه لګی. د حضرت فاطمہ فرمایي چې یا رسول الله مالا دې خبره خوندرا نه کو چې زولې پر دې سره وګورم به وجه څه ضرورت ده. نن سبا خو زنانا زړه کې وی چې کوم برقې کې ټول دنیا ګورو موږ له جایز ده، خو چې موږ نه ګوري ډېر خځې خو د ځانم غم نه کوي، خو چې دا کمی د ځان غم کوي برقې اچولي هغه خو د دې خصوصي تور باندې خیال نه ساتي چې د برقې په سوري کې څومره دنیا ته ګوري. او بعض خځم کلی دلی په گاډي کې بناستي برقې کې پټ تیزی خبرې وکړي، تیزی بغږیږي
خاوند سره بغږیږي، دکاندار سره بغږیږي. بعضې زنانه داسې چې برقه به اچولي او مخ به رامنډي، ته به یې چې یخنۍ د وجې نه اچولې ده، لکه سړی چې کوټه شي، د پردې مطلب یې نه. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډېرې حیا د وجې نه وایي چې زه نه غواړم چې زه پردیو نارینهو ته وګورم. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ماښام نه بعد ماسخوتن نه مخکې 3 رمضان المبارک سن 11 هجری باندې وفات شوې ده. 3 رمضان المبارک سن 11 هجری باندې. او بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شو، صحابه کرام ډیر زیات خفو، ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډایرکټ اولادونو کې صرف همدغه فاطمه رضی الله تعالی عنها پاتې و. نو چې کله وفات شو، د شپې چې څومره خلک موجود و، د شپې جنازه وشوه. جنازې په وخت کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما تشریف راوړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت علی ته فرمایل چې ته مخکې شه جنازه وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې ستا په موجودګۍ کې زه نشم کولای چې زه د فاطمه رضی الله تعالی عنها جنازه وکم، ځکه چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین یې، نو ته به جنازه کوي. نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شو جنازه وکړه. خلک وایي چې دشمنی او لګېدای نه او خبرې نه کولې او داسې تعلقات او فلانی و ډینګیو. دا خو بهرحال د شرک او د کفر خبرې دي چې بعضې منتسب الی الاسلام خلک یې کوي، او زمونږ مسلمانان هم تینا متاثر دي د ډېرو پراپیګنډو نه. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات نه بعد د پیغمبر علیه تقریبا 6 میاشتې بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه وفات شوی و، سن 11 هجری کې. فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېره محبوبه بچه، او د دې فضایل چې زیات دي، د دې بنیادی وجه دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولاد کې د اخیرانه پاتې و. د فراوانه په وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف همدغه بچه پاتې و. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا عثمان ذو النورین بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بیا 10 مبشرہ وغیرہ وغیرہ. نو صحابہ کرامو کی درجات نو تقریبا ډیر بعضو متعلق بحث شوه دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بحث 13 جبہ کی شوه دی. نند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک خبر کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور لوندی سلور. یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. ټولنا کشر لوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن امت کی د کثیر تعداد یو کثیر تعداد خورته من اسی د عرف په اعتبار باندې وای سډیر خلق داسې دي چې ځان اسلام ته منسوب بولی، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درو لورو نه انکار کوي. هغه وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف یو لور وا، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. هغه دا نور درې ولی نه مني. په دې کې یو بنیادی وجه دا ده چې چون کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دولونه یکے بعد دیگره دا غوی دولونو نکاح د حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سره شوه دی، او هغه منسوب الی الاسلام طبقه چې ځان له د اسلام نسبت کوي. هغه وی چې حضرت عثمان العیاذ بالله احد مسلمانم نو. نو کچری دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې لونه ومني، نو بیا تاریخی حقایقو کې د هغې نه انکار ډیر مشکل دی چې بیا وایي چې چا سره نکاح شوی نو خامخا به راځي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ سره. نو هلته د هغوی په عقیده باندې زد پرېوځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلې لوڼه څنګه داسې انسان له ورکړې. او دې پراپیګنډې نه زمونږ مسلمان حضرات هم متاثر دي. ډیر مسلمانان هم د هغوی ذکر نه کوي. خصوصی طور باندې علماء اهل سنت والجماعت هغوی دا فرمایي
چې پکار دا دی چې خطبه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلور واړو نمونه واغستې شي. لیکن علماء کرام په خطبو کې لیکلي چونکې یو نوم دی، ځکه چې مسلمان اکثر د دې پراپګاندا نه متاثر دي. قانون د مسلمان قوم دا دی چې مسلمان همیشه د پاره د خپل دین د مطالعه نه کولو د وجنه، د خپل مسلک او د خپل تاریخ نه د ناخبره په وجه باندې همیشه دوی د پراپګاندا شکار شوي. چا چې وا خبره مشوره کړې ده نو زمنګ د امت علماء کرامو د هغه تقلید کړي دي. نو چون کې دا هم یو پراپګاندا ده، د وجنه زمنګ په خطبو کې سره د فاطمه رضی الله تعالی عنها نوم لیکل او مليانم سره د فاطمه نوم اخلي. لیکن لونه سلور دي او دا د شیعاګانو مستند کتاب اصولی کافی کې هم لیکلي دي. د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نه هم د دې په کتابونو کې روایت قومي وغیرہ کړي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور لونه دي. او د دې روایت متعلق د شیعاګانو محدثینو دا کلام ده، دا فتوا ده چې دا صحیح روایت ده سلور لونو والا. نو سلورم لور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وا چې دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د بطن نه پیدا وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 سال وو او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر 40 سال وو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د 41 سال شو یعنی نبوت ملاوی دلو نا یو کال بعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ورکڑام او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې ټول لونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه، صرف حضرت فاطمہ پاتې وا. او دا قانون دی چې کوم لور ټولو نه آخري کې پاتې شي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور اولاد نو، صرف فاطمه پاتې وا. نو فطرتی طور باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت عمر سره زیات وو. دغه وجه چې د دې صفات او د دې متعلق روایت هم ډیر دي، دا نور متعلق هم شته خو د دې ډیر زیات دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا د جنت د ټولو خزو سردار وی. ولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی فرمایله وا. لیکن دا سرداری دا د نسب په وجه نه ده بلکې دا صرف د عبادت په وجه باندې ده. حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها ډېر زیاته خدا ترسا او ډېر زیاته عابده وا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورتا فرمائی مخاطب ہو کر، اے زمالوری یاد ساتا کچر رب العالمین تاراونی سی پیو گناہ باندے واللہ ستا پلار تاد اللہ ننشی خلاص ولے. ولی اللہ فرمائی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پونکا جائے گا تو رب العالمین کے سامنے نسب اور حسب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی بھی حسب اور نسب کے اعتبار سے نہیں چھوٹ سکے گا. کلچ رب العالمین دا طرفنا میدان حشر ولگی اے زمالوری زتا دا اللہ نشم خلاص ولے تا بس صرف اللہ پخپل عمل باندی پریدی. اے زمالوری دا سے عبادتوں کا رب العالمین تا چھے بیا رب العالمین پا مخکستا مخروخانی دا پلار پر نصب باندے نشی خلاص دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے گورا فاطمہ
دا د جنت د خذو سردار ادا لیکن د خپل عبادت په وجه باندې ډېر زیاته عابد وا. دغه به ذکر ان شاء الله رستو کو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کله چې حد بلوغ ته ورسېدا محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى حبه مسکینا ویتیما واسیرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزانو، اللہ جل جلالہ تمام کائنات کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم د تمام کائنات په مخلوقات کے یو بہتر ترین انسان چناو کو. لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء سردار دی، همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت هم یو چناو کړي شوی امت ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، صحابه کرام او دغه امت هم د تمام امتونو سردار دی. الله جل جلاله د تمام کائنات په زړونو کې کما یلیق بشانه نظر وکړو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې منتخب کو. بیا هغه نه بعد د نورو مخلوقاتو په قلوبو کې نظر وکړو، بیا الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خاص ملګری صحابه کرام منتخب کړل. نو مارزو کو لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تمام انبیاء سردار دی، همدارنګه دغه امت د تمام امتونو سردار دی. د صحابه کرامو اجمالی طور باندې شان نا الحمدلله ټول مسلمان خبر دي، او موږ وقتاً فوقتاً د هغوی شان بیان کړی دی. یو حدیث مبارک تے چی فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبیحا فهو عند الله قبیح. اہل بدعت دے روایتنا استدلال کئی، اغوی وی چی کم شے مومنان خبولی نو هغه د الله پنیز خده، کم شے چی مومنان بد بولی هغه د الله پنیز هم بد ده. دا دلیل دوی په خپل مدعا په بدعات باندې پیش کړي. لکه بالفرض دوی ختم قرآن کې خوراکونه کوي، نو وایي چې دا مؤمنان خبولي ختم، نو دا ښه کار دی. دوی د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز مني، او دا وایي چې دا مؤمنانو خوښ دی، لہذا الله هم خوښ دی. دوی خاورې دموي او وایي چې ګوره دا د مؤمنانو خوښه طریقه ده، لہذا دا اللہ هم خوخدا. کله چې قبر جوړ کی هغه باندې بلچولی وې دام د مؤمنانو خوخدا، لہذا دا اللہ هم خوخدا. خیر تقریبا چې څومره بدعات دی هغه په دې زمره کې راولي چې دا ګوره ټول مؤمنان دي، ته کافر خو چاته نشي ویلې، لہذا مؤمنان دا حرکت کوي. نو چې کله د مؤمنانو یو حرکت خوخته، نو بس دا الله خوخ ده. دا روایت نیمه ټوکړه راخلی، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبیحا فهو عند الله قبیح. لیکن پورا روایت مسند احمد کے امام احمد رحمہ اللہ نقل کرے رہے اللہ جل جلالہ متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت تے فرمائی، ان اللہ جل جلالہ نظر فی قلوب العباد
فاختار محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بنبوته. اللہ جل جلالہ د تمام کائنات مخلوقات په زړونو کې نظر وکړو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت باندې مشرف کو. بیا رب العالمین د نور مخلوقات زړونو ته قتل، بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه غوړه کړل چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا قابل دي. نو دې روایت پسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نو کم شی چې د مسلمانو یعنی د دغو مسلمانو صحابه کرامو خوښ وي هغه الله ته هم خوښ دی، کم چې دغو قبیح بللی وي الله ته هم قبیح دی. دا فاده حال وایي چې په مقابل مراتب دی. کچره داسې عام وبللی شي لکه څنګه چې مبتدعين وایي چې سم کم شی چې د مسلمانو خوښ دی نو د الله به خوښي. بیا خو ټي وي وي سي آر ډش ټول د مسلمانو خوښ دي، که خوښ نه ولې په کورونو کې لګول. خوږه خور مور خوږه عزت ته ټي وي لګولې ده، کچره خې نه بللی نو ولې به خور مور او ښځې ته لګولو سوالم نه پیدا کېده. نو ما عرض کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د تمامو انبیاء سردار دی، داسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د تمامو امتونو سردار دی. خو لیکن بیا امت کی ټولونه بهترین شخصیات آغا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین دی. صحابه کرام د تمام امتنا اعلی او ارفادی محدثین او د علماء او د امت اجماع دا چې د تمام کائنات اولیاء را جمع کا، د تمام کائنات صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتنا بلکې د تمام کائنات د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د امت نه راونیسا تر آخری انسان پورې څومره اولیاء کرام چې دي سوا د انبیاءونا دا ټول چې را جمع کې د یو صحابي د پخو ګرته هم نشي رسیدلی. الله صحابه کرامو ته هغه درجه ورکړې ده. رب العالمین فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. صحابه کرام هغه خلق دي چې باوجود د فاقو د تکالیف الله ناراضي دي او الله جل جلاله د دوی ناراضي دي. سند قرآن کې جاری کړي. مفسرین لیکلي دي چې الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس. پدې کې کنتم کې ټولنا اول مصداق، ټولنا اول خطاب صحابه کرامو ته چې دا امت ټولنا بهتر ده، غوره امت ده. بیا رستو کرتے کرتے ټول اول خطاب هغوی سره ده. نو صحابه کرامو درجه د تمام کائنات د اولیاء نه غوره ده. بیا په صحابه کرامو کې ورستو د انبیاء نه تمام امت کې ابوبکر صدیق درجه ده. بیا ورپسې د حضرت عمر فاروق بیا ملاقات لا. مورخینو لیکلی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا سفر لتله نا ټولو نا اخیری رخصت به فاطمه رضی الله تعالی عنها ناغستو دومره ورته ګرانه وه. او بیا به کله چې د سفر نه راغی نو بیا به ټولو نا اول ملاقات حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره به کولو. یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی جمعات ته، دو رکعاته نفل وکړل. سنت دغه شی دي چې سفر نه راشي ول جمعات ته لاړ شي دو رکعاته نفل وکړي. دا نه چې تړي خان ناراضي ولې پیته ورخېږي، دا طریقه شریعت کې نشته. سفر ناراضي ول جمعات کې دو رکعاته نفل وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې تشریف راوړو سفر نه جمعات کې دو رکعاته نفل وکړل. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د کور دروازه کې انتظار کولو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه کې ورننوتو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مخ مبارک باندې لاس ته نه چاپیر کو او په مخ باندې خپل کو. یوم بل مخ باندې چې کله خپل کو نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پجړا شوام. پلار ورته وی چې اے فاطمه ولی جاړې زره سفر نه راغله ما
دا وخت خوشاله دې ته جاړې والے هغه یا رسول الله ستا شان ته ګورما او بیا د سفر نه راغله ستا د مخ تغیر او د رنگ تبدیله ته ګورما او ستا د زړې زړې کپڑے ګورما په دې باندې مال جړا رضی چې یا الله د دواړو کائناتو سردار دے یا رسول الله ته د الله جل جلاله برگزیدہ رسولی لیکن دا غي باوجود چې ته دومره مشقتونو کې خخې چې ستا د مخ رنگ متغیر دی او کپڑے دې ډېرې زیاتې زړې دي یا رسول الله ستا کپڑو ته جاړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے لوري ستا پلار په ذمہ باندې دغه ډیوټي دا چې پروي زمين باندې یو کور د خټو یو کور د خختو یو کور چرته د پشمو د خیمه پاتې نشي چې هغه کور ته تر سو پورې دا کلمه نه رسولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے فاطمه ستا د پلار ډیوټي چون کې دومره سخت دا چې هر کور کور تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه رسو نظام زب وفات کېږم خو لیکن دا کلمه یو داسې کلمه دا چې پروي زمين باندې د دې دعوت جاری او ساری وي دا زما ډیوټي دا چې چرته یو کور داسې پاتې نشي چې ما دا غدر وزن ټکولی ما غلط دا کلمه رسولی ني یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دین د محمد علیه الصلاۃ والسلام بهر یو کور ته ضرور نه نوځي اگر چې یا په صلاح او یا په زور محدثینو لیکلی دي چې کچره چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پر ازامنده باندې او منل خف بها و نعمت چا ورته وی چې دا بدعت ته دا مکوا دا سنت ته دا وکام دا طریقہ رسم و رواج دے دا مکوا دا دین دے دا وکام دا غیر شرعی کرونه دي دا مکوا دا شریعت ته دا وکام نو کوی منل خوخا کنی یو وخت بدا سے راضی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوی دا چې دا سه وخت راځي چې دا دین به د سړی کور ته پډانډې باندې نه نوځي ټول عمر به خوږی خبرې نه ټول عمر به خوږی خبرې نه کچره چا ومنه خف بها و نعمت کنی نو بیا بعز عزیز پزور د زور ور باندې ودا کلمه خلق منی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مینوا و یو ځل بچپن کې ابو جہل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا له سپېړ ورکړه مشومه وړه پس خبره باندې لار کې سپېړ ولا ورکړه حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ډیر پجړه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاړو یا رسول الله ابو جہل مالا سپېړه راکړه هغه ورته وی چې اے فاطمی بچیا لاړه شه ابو سفیان د مکه سردار دے ورته شکایت ولګاو کله چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لورغلا اټم کې مسلمان شوی لا نو ورته وی چې اے ابو سفیان ستاسو ابو جہل مالا وچ په وچا سپېړه راکړه هغه د ګوتی نونی وچ راځه بچي که کافر وګنه انصاف پکې زیات اسلامی غیرت کا پکې نه حمیت پکې ضرور وو د لاس نه ودی وا ابو جہل یو ځای کې ناستو نو ابو سفیان ورغه بی بی فاطمہ رضی الله تعالی عنها ته وی چې داسې سپېړه ولا لګول که څنګه چې تعالی لګولې او کده سوې بیا څه په کوم دی پی ناغه ورغله ولا سپېړه ورکړه بس هغه یې سمونه دلته خو یې رید ابو سفیان ولاړو نو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلار تراغلا ماجرہ سنا وکړه چې یا رسول الله داسې داسې کارو ناغه دعا وکړه چې الله د ابو سفیان دا حرکت هیر نکې دا احسان دا خېګړې یا الله هیر نکې دا غي دعا برکت چې الله ډېر لږ وخت کې وته اسلام نصیب مسلمان شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سره دومره مینوا وی کلو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور کې ناستو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا براغلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخپل زی پرخو او مختب خپل کړه د تندیره به خپل کړه بیا به خپل زی باندې کې نه ولا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې اوزل من ټولې بی بیان ناشتي او چې حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راغلا
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسه دو او تندی باندې خپل کړه، بیا په خپل ځای باندې کېنا ولا بیا ور سره پټه خبره شروع کړې. نو یو خبره پټه ور سره وکړه. فاطمه رضی الله تعالی عنها وجړل. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ورته چې اے فاطمه دا ټول بی بیان ناشتي دي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سره پټه خبري کوي ته بیان جاړي. ان استا خدا نو خوشاله مقام دې چې دومره بی بیان ناشتي دي خو پټه خبره تا سره کوي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خله غوټ اور نږدې کړه. بیا یې سوې فاطمه رضی الله تعالی عنها وجړل. نو خندل دوباره. وی حضرت عائشہ فرمائی چې ما رستو تپوسته نو چې اے فاطمه تعالی یوزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خله در نږدې کړه تا وجړل. بیا در نږدې شتا او خندل دا سو وجا. بیا هغه فرمایل چې اے مورز د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نه خیمه چالا. خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا حضرت عائشہ فرمایي چې ماته نه تاسو کو چې اوس هغه وفات شوی دی تا ته سوي وی ماته وی چې اوس ممکن نه چې دا ته وای. یو ځلې چې خله را نږدې کړه ماته وی چې لوري زډیر زر د رخصت دلو والا امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یا رسول اللہ ما سره یو اسپه یو د زغره نه سوا هیڅ شی نشتا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې اے علی دا اسپه خو چونکه د جهاد د پاره ډیره زیاته ضروری ده، لیکن دا زغره یو سچرته خرڅ کا کمه پیسې چته په واخله هغه راوړه. ناغه چې هغه زغره راوغسته حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ 480 درهم باندې واغستا. 480 درهم والا ورکړل او بیا یې د اصغره هم راغستا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له هدیه کړه چې دا ماته نه واغستا پیسې والا خدا اصغره ستا تر پر ما هدیه کړه ستا دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضر شو او فرمایل چې یا رسول الله دا پیسې میرا وړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لار شه په دی باندې څه خوشبوئی او څه د کور سامان او دا وغیرہ وغیرہ چې کوم ضرورت دي دا په پورا کا. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامان راوړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته په جهیز کې یو د مصری کپڑے نه چې پاغي کې وون مصری کپڑے نه یو بستر جوړه کړو او یو نقش و نگار والا سے تخت یا پلنگ ونه او یو بالغ تو د سرمنه پاغي کې د کجورو د پانی پکې او یو پیاله وا یو مشکو دا وبو ولا مشکنی تاسو چورته ژوای که سوای او دو منګیو د خاورو چې وبو پکې چولې شي. یو جانمازو یو بازوبند کدو بازوبند وتوي چې بازوبند هر څه شي یو دغه شی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهیز کی خپل لور ته کړیو او موجوده وخت کې جهیز کی څه شي کیږي ټي وي وی سی آر کرسه میزونه صداګندو په پار ډېر عجیب عجیب شیزونه او یو بل قهر هم ده پدې کې پدې مستقل یو بیان پکار ده خو زادي کی خبره رااله. یو قهر دار چې خدا حسب توفیق ده پلاری چې څومره حق ده نه څومره وستا هغه شی دی لور ته وکی او بیا د رخصت خدا شی واجب دا شی په ذمہ د پلار ده چې څومره کولای شي. د خاوند په ذمہ باندې مہر ده چې هغه خپل خزل مہر په خلاص باندې ورکړي. د پلار په ذمہ باندې د لور رخصتولو په وخت کې خپل قدر طاقت جهیز ده. نو دا حق چون کې ده په پلار خو موجوده وخت کې د هیلاګر مسلمان نه ده هیلاګر پیژنه هیلې چی کوي قبرونو کې قبرستانونو کې د الله د غولولو د پاره وې د 3000 روپۍ دی ودینه منګ 3 لکه جوړو
قبلت وهبت لك قبلت وهبت لك قبلت وهبت لك یو بل چې ور کوي خو کچته یو ځوان پکې کینی او هغه ټول پیسې راواخلي وي چې ما قبول کړې زه بل نه ور کوم د چا پلار انتنشي اغسته شرعي تور باندې خو څوک داسې ځوان شته نه چې اوچتي کی دا بالکل دې کې داسې کوي چې کم ځای کې څوک دایره کوي نو تاسو پکې کینه چې کله پتا نمبر راشي ته وای چې قبلتو بس هغه سره غيږي کې راوچته کا ورته چې ما قبول کړی زه غریب سړم زه بل نه بخم د چا پلار په یو کتاب تاسو نه نشي ګټلې خو جرأت پیدا کړي ما به دا ډېر کولای خو چون کې زما په کولو باندې بشر جوړ شي د غټو خبرو خطر وي بیا به خلک کوئی چې فساد جوړ کړي کني زما خصوصي تور باندې دي شي پسېتله چې دې ته ما خولي وای چې ګوره تاسو چې ورکړی دا تملیک حقیقتا ده ځکه چې پاږي کې تملیک حقیقتا شرط ده چې کم له تو ورکړي نو ستا به زړه کې یقین دای چې دا زدل د خدای په نوم سوچ ورکوم کده وړي ده دا پکې شرط ده کده زړه کې نه نو بیا نه کیږي نو ته چې راوچته کې پته وته ولګي چې دې تعالی تملیک حقیقتا کې درکړي دي کنه مړې کې بدی راونی شي نو دا هیلګر مسلمان چې ده هیلګر چلګر مسلمان دا شه د په ذمہ باندې ده نو د لاړ شي دا غازم نه راواخلي ورته وای چې 1 लाख روپے باندې نن سبا سوک واهم نور کوي ما تعالی لور په 1 लाख درکړي دا او بیا دا یاد 77 روپے ته زنه مناست والله چې سمره روپے میتا نه اغستی دي دا ټول ورته سامان اخلم بیا چې 60000 واخلي یا 1 लाख واخلي هغه بیا لور ته سامان والی او بیا وایي چې ما خو د لوري 1 روپے نه دا اغسته الکه د لور روپے څنګه نه دی اغستی چې د لور قرضا ستا په ذمہ وا دا لور ته چې کم جهیز کاون کې او دا ستا په ذمہ و تا د زومنه پټ کړي په غلې دی ورته هغه شی واغسته او ته وایي چې ما 1 روپے نه دا اغستی دا چا واغستی دا 1 लाख دا د 1 लाख سامان چې تا کولو دا خو پتاو دا خو دی په زوم نو تا د زوم په پیسو واغسته نو دا داسې مثال لري لکه چانه د حرام را واغسته حلال دی کړو او بل در باندې قرضه دا غیله دی ورکړي لکه یو سړی حلال کې هغه 1 लाख روپے ډکا واچي لار کې کسان روان دي عربونه یو سړی را روان دي تور غره کې دي کوس کو حلال لیکه تا باندې چا 1 लाख روپے قرضه تور غره کې دي سړی حلال کو پیسې دی راوړي اکم سړی چې در باندې قرضه واغله دی ورکړي نو ته اوس دا قران کولای شي چې خدای قسم به ورو په ما باندې حرام ده مان دراغسته ویلې شي ته د 1 लाख روپے تراونه غسته قرضه در باندې خو لنډه دکړه امدارنګي د لور ته چې کم جهیز ورکي دا پکار دې چې پلار حسب توفیق سمره چې وسی چې نرسي ضروری نه چې خامخا بده ولا دومره سيزونه کوي چې خلکو له وخای چې رف د فلانی لور پسې 2-3 سالور په کپېډا کې دا شی ضروری نه ده او ډېرو جاهلانو مسلمانانو لونه خالص د جهیز د پاره کینولې دي چې جهیز د پاره چون کې پیسې نشتا لہذا دا چې کله پورشي بیا به ولا ورکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخپل لور تا دا یو سود خاورو سامانونه یو جانماز او یو پیالا او یو بالغت او یو پالنګ کټونه او یو مصری کپڑے نا جوڑا پهونو باندې ډکا بستر دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور لا پجهیز کې ورکړل ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ور سره کړه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په اوخ باندې مخ کې ناشته حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام ایمن یا دینا علاوه بلې وازرانه ور سره کې نه ولا سیده رخصت کړ چې زپ مخه ده کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنا فاطمه لاړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات محبت ور سره ورتلو وسلم ته ډیر خلکو خطبه ورکړه درخواست وکړه چې یا رسول الله استال لور مبارکه فاطمه نے کا من سره وکړه لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې او فرمایل چې ما ته تروسه پوری د رب العالمین د طرفه نه د فاطمه په باره کې هیڅ فیصله نه دراغلی ز توقف کوم
وی حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دروارو مشورہ کا چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر وینا وشوه، لیکن هغه چاته هاو نه وي. یو حضرت علی پاتې ده. حضرت علی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترز و هم ده، ډېر جان نثار ملګری ده. نو کچری وی منګ با حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطبہ ورکو. دے مشورے باندے جوڑ شول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پس وطل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کر ورتویوی چے اے علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا فاطمہ پا بارکی دیر خلق ورغلی دی لیکن ہی چاہے تیہان ندی ویلی. تلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره وګورا. هغه ورته وی چې زه خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه شرمېږم، ما کې خدا جرأت نشتا چې زه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خلو جوړ کم. او دغه خبره دا چې ما سره دومره پیسې او د مہر څه بندوبس هم نشتا، ډېر زیات غربت ته. نو زه په کوم خلو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه ورکم. اگوی ورطاوی چی ٹک تے منگ بتا سر تعاونو کو، منگ در سر تعاونو کو خود تو ورشوالا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورغے. بار انصار اور مہاجرین ناستی انتظار چی سے جواب والا ورگئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچ ترسو پوری د فاطمه متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا خبر نو ورکڑے. په دې وخت کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ہے اب د وحی راغه کیفیت په تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چراغه هغه ورته چې یا رسول الله تکد خپل لور فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا نکاح ما سراو کے. هغه ته وی چې اے حضرت علی ټیک تا مال اوس وحی راغله وا جبرائیل امین الله جل جلاله را لګله او هغه وی چې د فاطمه نکاح د حضرت علی سره وشي فیصله راغله دا. لیکن په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لور رضامندی هم حاصله کړې و. هغه ته د جواب ورکولو نه مخکې د خپل لور رضامندی حاصله کړې و. څه مطلب؟ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لورغه ورته وی فرمایل چې اے فاطمه زستا نکاح په خپل خاندان کې ټولو نه بهترین سړي سره کوم. شاغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د استاخ خدا او کنام. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سره داغه رضامند اظهار کو پس داغه نه ولا ورکړه. نن څو پښتانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه زیات غیرتمند دي او وی لور نه تاسو نه کوي، خو چې دی ورته سړی خوښ کی بس هغه له ورکې ته به شي کده ځان له واده کوي. دې سړی ورته خوښي، پلار ورور ورته خوښ کی او بیا هغه له ورکی. بس ډیر افسوس ته بعض خبرې په منبر باندې نکي کني دا ډیر د شرم او د حیا خبره ده. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تارستو دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ در رضامند نام او دا اللہ جل جلالہ حکم نباد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر باندې تشریف کے خو اعلان او کچھ اے انصار و اے مہاجرینو مالا تروسا پورے د فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی ہچ فیصلہ اللہ نوار آلے گلے او سلامات د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پم واسطے باندې خبر را کړې دې چې د دې نکاح د حضرت علی سره وشي. لہذا تاسو گواہ اوسئ چې زه د خپل لور نکاح حضرت علی سره کوم. او د خطبه نکاح ویلا نن سمولیان ته خود نکاح خطبه یاد هم نه ده، صرف دا تاسو کوي چې دا جنې سنوم ده
د مورې سنوم دی، د پلار نوم دوی نه اخلي، مور نوم ورته خامخا دا ضروري دی، پلار نوم نه اخلي دوی، وای د جنې سنوم دی او د مورې سنوم دی، وای د مور نوم ډیر ضروری دی. یو رواج د خلکو کې راغلی دی، د پلار نوم تپوس نه کوي او بیا ورته وایي ستا نفس مہر وغیرہ وغیرہ. خطبه چاله ورزی نه او که چاله ورزی وایي نه، زیاده سے زیاده بعضی مولیان علم تر کیف اور پکې وایي اوز بالله هم وایي په خپل ننګ کې. دوی ننګ خو تاسو ته یاد دی کنه، دوی خپل طرز کې وایي، پښتو کې تلاوت کوي، بس بیا پکې علم تر کیف هم وایي، بس بیا نکاح پڑھاو کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دا نکاح ویلا، پس داغے نے نکاح تڑو. نو باز راویان وی چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً د خپل لور رخصتی وکړه، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ له لاس کې ورکړه چې دا ستا بیبي ده. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنها ور سره کړه، سو کوئی شنای وا بل زنانه ور سره. بعض راویان وایي چې نه، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا تر هغه وخت پورې یو څو وخت پورې د لور رخصتی نه وکړي. کم خلک چې د تاخير قائل دي هغه وی چې اورز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کور کې ناستو، عقیل ابن ابی طالب د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرور، اگر هغه حضرت علی ته وی چې کستا خوخی نو دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام ته وایا چې دا جنیرا رخصت کی تا ته کورته. هغه ورته فرمایل چې زما هم دا خوخه ده لیکن زت نه شرمېږم. نو بیا دواړو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنها راوغوښته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کرده وینځوا. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کې د خدمت کړو، نو چون کې د ډیر زیات قدر او د عظمت په نگاه به ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیدل، بلکہ آواز به چې ورته کولو نو وی به چې ای زما مورې. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنها چې کله ورغلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې کله خپل بچی ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کور ته رخصت کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ډیره خلا. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوغوښته، ورته وی چې اے علی ته خدا جنې غواړي لیکن تا سره د مہر د پارا سشتاو کنام.